مکسیکو د سخت امنیتي زندان کې چې دا سړی غلی غلی ګرځي، دا یو عادي انسان نه دی، بلکې د نړۍ تر ټولو لوی او تر ټولو خطرناک نشه یي توکو قاچاقبر الچاپو دی. د هغه په کوټه کې ځانګړې سی سی ټي وي کیمرې لګول شوې وي چې 24 ساعته یې پر هغه څارنه کېده. د هغه په کوټه کې نه کوم د رڼا لپاره کوچنی سوری و او نه هم کومه کړکۍ وه، یوازې په یو کونج کې د تشناب لپاره ځای جوړ شوی و. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د دومره سخت امنیت او دوامدارې څارنې سره سره الچاپو روان او د تشناب ځای ته ولاړ او بیا د امنیتي کارکوونکو له نظره یو دم پټ شو. نیم ساعت وروسته د دوی شک پیدا شو. هغوی چې کله کوټې ته ننوتل، خو د نړۍ تر ټولو لوی نشه یي توکو قاچاقبر تښتېدلی و. نو هغه له کومه او څنګه وتښتېد؟ راځئ د الچاپو د ژوند او د هغې د تېښتې کیسې له نږدې وګورو. په 1950 کال کې د مکسیکو د یو کوچني ښار بادیرا کاوتو کې زیږېدونکی الچاپو اصلي نوم یې اوخین ګوزمان و، خو وروسته یې خپل نوم الچاپو کېښود. د نشه یي توکو سوداګرۍ عادت هغه ته له کورنۍ څخه په میراث ورسېد. د هغه پلار چې پخپله هم یو وړوکی د نشه یي توکو پلورونکی و. الچاپو یې لا په ډېر کم عمر له کور څخه شړلی و. الچاپو د ژوند تېرولو لپاره هیڅ ډول کار نه درلود. کله چې د کار لپاره لټون وکړ، خو کار یې پیدا نه کړ، نو ده هم د نشه یي توکو پلور پیل کړ. یوازې په 15 کلنۍ کې پخپله د نشه یي توکو کرل شروع کړل. هغه به د ځان لپاره یو لرې او بې اوسېدونکي ځای ټاکه او هلته به یې چرس کرل. ورو ورو د هغه د نشه یي توکو سوداګري دومره زیاته شوه چې د مکسیکو لویو قاچاقبرانو غوښتل هغه په خپله ډله کې شامل کړي. د 1900 لسیزې په دوران کې هغه د الکویرو پالما په نوم د نشه یي توکو د سوداګرۍ له یوې ډلې سره یوځای شو. په دې ډله کې هغه د نشه یي توکو قاچاق څارنه کوله او په خپل کار کې دومره سخت او بې رحمه و. کله چې به یوه معامله ناوخته کېده، نو هغه به معامله کوونکی مستقیما واژه. د 1980 کلونو په لسیزو کې هغه د هغه وخت له تر ټولو مشهور نشه یي توکو پلورونکي الپاترینو ګایاردو له ډلې سره یوځای شو. دا ډله په مکسیکو کې د نشه یي توکو د سوداګرۍ تر ټولو لویه ډله وه. الچاپو په دې ډله کې هم د لوژیستیک او د نشه یي توکو د لیږد مسؤلیت ورته وسپارل شو. د هغه دنده دا وه چې له کولومبیا څخه مکسیکو ته راتلونکو نشه یي توکو څارنه وکړي. خو په 1990 کال کې د ډلې مشر د حکومتي ادارو لخوا ونیول شو او ډله ختمه شوه. له موقع څخه په ګټه اخیستنې الچاپو خپل ځان ته یوه جلا ډله جوړه کړه چې نوم یې پرې سینالوا کارټل کېښود. په هغه وخت کې نشه یي توکي امریکا ته په 2 لارو رسېدل. ډېری نشه یي توکي د کاریبین له لارې راتلل او بله لاره د مکسیکو او امریکا سرحد و. امریکایي ادارو خپل ټول تمرکز د کاریبین سیمې ته اړولی و او ډېری قاچاقبرانو ډلې هم دغلته نیول شوې وي. الچاپو له دې حالت څخه ګټه واخیسته او د بېلابېلو لارو چینلونو په کارولو سره یې نشه یي توکي امریکا ته لیږل پیل کړل. هغه ډېر ډول ډول نشه یي توکي کرل چې پکې میټامفیټامین، هیروین، اکسټیسي، کوکاین او چرس شامل وو. په دې کې چرس او کوکاین ورته تر ټولو زیاته ګټه ورکوله، نو ځکه هم په همدې نشه یي توکو ډېر تمرکز کاوه. خو امریکا ته د نشه یي توکو رسول دومره اسانه کار نه و، نو الچاپو به دا کار په ډېرې هوښیارۍ او چل ول سره ترسره کاوه. په پیل کې به هغه نشه یي توکي چې لږ بوی درلود، لکه کوکاین، د اور مړه کوونکو سلنډرونو، د مرچو پکینونو یا د موټرونو د ټیرونو کې پټول او قاچاق کول وی. همدغسې به حتی د نشه یي توکو موندونکي سپي هم نشه توانېدی چې دا بوی کړي. خو ستونزه دا وه چې د کوکاین پرته نور نشه یي توکي په دې طریقو قاچاق کېدی نه شول. له همدې امله الچاپو یو داسې لاره غوره کړه چې وروسته د هغه نښه وګرځېده، او هغه لاره تونلونه سرنګونه وو. هغه به میلیونونه ډالر پانګونه کوله، ماهرین به یې ګمارل او د ځمکې لاندې به یې داسې تونلونه جوړول چې پکې د برېښنا او هوا رسولو بشپړ سیستم موجود و. د همدغو تونلونو لارې به یې نشه یي توکي امریکا ته قاچاق کول پیل کړل. په 1990 کلونو کې د فدرالي پلټنو اداري افسران هغه وخت ډېر حیرانه شول کله چې د الچاپو لومړنی تونل یې وموند. هغه تونل شاوخوا 300 فوټه اوږد و او پکې د برېښنا مکمل بشپړ سیستم موجود و چې دغه تونل د یو کور دننه پیلېده چې دا کور د الچاپو یو خوندي او پټ کور و، او په بیړني حالت کې هغه د همدې تونل له لارې تښتېدلی هم شوی. الچاپو د دې کاروبار ټول قواعد پیژندل، نو د زرهاو هڅو سره سره هم نیول کېدی نه شو. په نومبر 2010 کې په اوټیمیسا کې یو بله تونل وموندل شو چې ورته اسانتیاوې پکې موجود وي. سربیره پر دې د ځمکې لاندې د ریل سیستم هم جوړ کړی و چې د تونل د جوړولو پر مهال د هغه خاورو وروسته پکې نشه یي توکي ترانسپورټ کول. په 2012 کال کې په تجوینا او په 2013 کال کې به په اوټیمیسا کې نور تونلونه هم وموندل شول. د هغه د حیرانونکي مهارت په نظر کې نیولو سره
ال چاپو د هغې ډلې ته د تونلونو د پاچا نوم ورکول شو. هغه خپل تونلونه دومره ژور جوړول چې حتی د ځمکې پلټنې ځانګړي رادار ماشینونه هم نشو کولی هغه ومومي، او د تونلونو داخلي لارې به یې په ډېرې هوښیارۍ سره پټولې، لکه د تشناب پایپونه یا د کمود پایپونه. د تونلونو له جوړولو مخکې به ځای په ډېر دقت سره ټاکه. هغه تر ټولو زیات د امریکا مکسیکو د پولې ترڅنګ د کالیفورنیا ایالت په اوټیمیسا ښار کې د قاچاقولو پلان جوړ کړی و. هغه د اوټیمیسا ښار د 3 مهمو دلیلونو پر اساس وټاکه. لومړی، اوټیمیسا ښار د 2 لویو ترانسپورټي مرکزونو ټیوجینا او سینټیاګو ته نږدې و چې د دې مرکزونو له امله نشهیي توکي تر مسؤلانو پورې رسول ډېر اسان و. دویم، دا سیمه یو صنعتي سیمه وه چې ډېرې فابریکې پکې موجودې وي او د فابریکو درانه ماشینونه او د موټرو شور د تونلونو د کیندلو کار پټ ساتلو کې مرسته کوله، ځکه د کیندنې شور به د فابریکو د شور په منځ کې پټېده. دریم دلیل د سیمې خاوره وه. د ښار یوې خواته سمندر و چې خاوره یې نرمه ساتله، نو د تونل کیندل ډېر اسانه و. په بل اړخ کې غرونه وو چې حتی نرمې ځمکې ته یې ټینګښت ورکاوه، نو تونلونه نه خرابېده، نه کږېدل او نه نړېدل. یعنې د هر اړخ څخه دا ښار د ال چاپو د تونلونو جوړولو لپاره ډېر مناسب او ډېر د جوړولو لپاره وړ و. د 1993 کال د جون په 9مه نیټه د مکسیکو چارواکو بالاخره ال چاپو ونیو او هغه ته د 20 کلونو بند سزا ورواوروله او زندان ته یې واچو. خو دغه زندان هم د هغه لپاره د دفتر په څیر وګرځید. هغه د زندان کارکوونکو ته په رشوت ورکولو هر ډول اسانتیاوې ځان ته ترلاسه کولې او خپلې سوداګري غونډې هم تنظیمولې څو د هغه کاروبار روان پاتې شي. په 2001 کال کې د مکسیکو سترې محکمې یوه پریکړه وکړه چې له هغې وروسته د امریکا او مکسیکو د بندیانو د تبادلې پروسه ډېره اسانه شوه. ال چاپو پوهېده چې د امریکا د نشهیي توکو د قاچاق له کبله هر حالت کې امریکا به هڅه وکړي چې هغه خپلو لاسونو ته راوړي او بندي کړي. نو بیا له هغه ځایه وتل اسانه نه و. له همدې امله ال چاپو د لومړي ځل لپاره د مکسیکو له زندان څخه د تېښتې پلان جوړ کړ. هغه د زندان ساتونکو ته شاوخوا 25 لکه ډالر رشوت ورکړ او د کالیو مینځلو په ټکرۍ یا جالۍ کې کېناست او له زندانه وتښتېد. تر راتلونکو 14 کلونو پورې هغه یو ځل بیا د خپلو تونلونو د نشهیي توکو د لیږد او نورو جرمونو له لارې د امریکا او مکسیکو د حکومتونو لپاره سرخوږی جوړ کړ او له نیول کېدو پرته خپل فعالیتونه روان ساتلي وو. د 14 کلونو هڅو څخه وروسته د مکسیکو ادارو د هغه دقیق ځای وموند او د هغه پر کور یې عملیات وکړل. دې ځل هم ال چاپو د تېښتې لپاره ځان چمتو کړی و. هغه د تشناب د لمبېدو ځای لاندې یو پټ تونل ته داخل شو، خو چارواکو هغه ډېر لرې تښتېدو ته پرېنښود. بالاخره هغه یو ځل بیا ونیول شو چې وروسته هغه د مکسیکو تر ټولو خوندي زندان الټیپلانو میکزیمم سیکیورټي پریزن ته ولېږل شو او پر هغه ځانګړې څارنه پیل شوله. خو یوازې یو کال وروسته د 2015 کال د جولای په 11مه کله چې هغه په خپل زندان کوټه کې ګرځېده، د شپې په 8:50 دقیقو کې هغه د وروستي ځل لپاره د تشناب ځای ته نږدې ولیدل شو. په هغه کوټه کې یوازې تشناب ځای و چې د کامرې له سترګو پټ و. نږدې نیم ساعت وروسته کله چې کیمرې هغه ونه ښوده، د کوټې د حالت د معلومولو لپاره خلک دننه لاړل، خو تر هغې پورې چې ساتونکي دننه ورتلل ال چاپو له مخکې له زندان څخه تښتېدلی و. هغوی په ډېرې هوښیارۍ سره د تشناب ځای کټر پراخه کړی و او یو تونل یې پکې جوړ کړی و چې لاندې یو لوی تونل سره وصل و. دغه تونل شاوخوا 1.5 کیلومتره لرې یوې نږدې ساختماني ساحې ته خلاصېده. تونل د ځمکې له سطحې څخه 30 فوټه لاندې او 15 فوټه 1 انچه پلنوالی یې درلود چې له لارې انسان په اسانۍ تېرېدی شو. خو دې ځل د هغه زاده ډېره اوږده نه وه. د 2014 کال د جنوري په 8مه په لاس موچیس کې د مکسیکو سمندري ځواکونو د هغه خوندي کور ونیو او د سخت مقاومت وروسته هغه یو ځل بیا ونیول او ګرفتار یې کړ. دې ځل د امریکا حکومت ډېر خطر نه اخیسته. نو په 2019 کال کې ال چاپو د امریکا غوښتنې سره سم د مکسیکو حکومت ته وسپارل شو. هلته هغه په سوپر مکس زندان کې کولوراډو کې د خپل ټول عمر بند سزا تیروي. خو حقیقت دا دی چې هر څومره امنیت هم وي، امریکا حکومت تل ویره لري چې ال چاپو ممکن بیا تښتېدلی شي. نو دا اوس زموږ معلومات. که چیرې تاسو غواړئ د قرآن کریم د ساینسي معجزو په اړه د نړۍ د خطرناکو سیمو په اړه ځان خبر کړئ، نو موږ در سره سبسکرایب او فالو کړئ. تر بیا ښې چارې او د لوی الله په امان.